السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ملګرو دا ویډیو د دوه قسمه خلکو باره کې ده. یو هغه قسمه خلکو باره کې چې کم کسان د بیروزګارۍ په وجه ډېر زیات پریشان دي، ډېر زیات ټینشن کې دي. دغه قسمه خلک ته دا ویډیو وګوري. په دې کې زه تاسو ته یو څو عملونه درښیم که دغه عملونه چې تاسو شروع کړل نو ان شاء الله بغیر مشقته، بغیر محنته او بغیر کار روزګار به تاسو ته الله تعالی رزق درکړي، مال حال به ان شاء الله درکړي او دا عملونه به انتهایی اساني هر چاته ورزي او ثابتوم به درته د قرآن پاک نه به درته ثابتوم چې الله تعالی دې ته بغیر مشقت، بغیر محنت رزق ورکړي. او دا کم عملونه چې درته درخیم دا هم قرآني عملونه وي. کم عملونه چې الله تعالی موږ ته په قرآن پاک کې ښودلی وي همدغه عملونه به ان شاء الله ښه. نو دا ویډیو ضرور دغه قسمه خلک وګورئ. او دویم هغه چا باره کې دا ویډیو چې کم کسان د دنیا د تکالیفو د وجې نه، د دنیا د مشکلاتو پریشانو د وجې نه تنگ لراشي او خپل خودکشي وکړي، خپل ځان مړ کړي، خپل ځان قتل کړي. دغه قسمه خلکو باره کې دا ویډیو ده. دا ویډیو ضرور وګورئ زموږ عزتمندو او کوشش وکوئ دا ویډیو به ضرور شیر کوئ د ثواب په نیت باندې. هر طرف ته به شیر کوئ چې هر مسلمان او هر پښتون ته دا ویډیو ورسېږي. ټیک شه، نو راځو دغه ویډیو طرف ته. نو زموږ عزتمندو لومبنۍ خبره کوو د هغې کسانو باره کې چې کم کسان د دنیا د تکلیفونو په وجه تنګ راشي او خودکشي وکړي، خپل ځان په خپله مړ کړي، خپل ځان په خپله قتل کړي. دی باره کې اسلام او نبی کریم صلی الله علیه وسلم څه وایي؟ زموږ عزتمندو پرون سره یو ملګري رابطه وکړه د مالیشیا نه. دا خبره ټول مسافر ملګري لازمي وری که هر ملک کې اوسېږي ښه. نو هغه یې را سره رابطه وکړه، وایي دلته په مالیشیا کې کار روزګار بند دی. نو دا چې کوم مسافر دي دی ډېر زیات ټینشن کې دي. نو د دې ټینشن د وجې نه قتلونه شروع کړي، د خپل ځان په خپله قتل کول، خودکشي شروع کړي. دا وایي بلا شي پښتنو وایي ځان قتل کو. زموږ عزتمندو ډېر افسوس رالو چې دی چې دی د دې ټینشن د وجې نه خپل ځان قتل کو. ولې دا ټینشن او مصیبتونه ختم شل څه اوس خو یې لاسه ځان په ټینشن کې ور واچولو. زموږ عزتمندو کم کسان چې خودکشي کوي د دې باره کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو دوه حدیثونه درته بیانوم چې دغه خودکشي والو باره کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم څه فرمایي. یو حدیث شریف مفهوم دی زموږ عزتمندو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی وایي کم انسان چې غر نه ځان راوغورځولو او خودکشي وکړه وایي دا کس به جهنم ته ور واچولی شي او همیشه چې دی وی په جهنم کې به پروتي او دی جهنم نه بچره هم را اونځي بهر ته. او کم کس چې زهر اسکل او خودکشي وکا وای دی به په اور کې پراته وي، اور کې به موجود وي، جهنم کې به موجود وي او دا زهر بس کی ټول عمر او چرې بم جهنم نه بهر ته راونځي. او کم کس چې د اوسپنې په شیز باندې ځان ووهلو، یعنی په چاړې باندې یا په توره وغیره باندې خپل ځان ووهلو او خودکشي وکا وای دی به همیشه د پاره په جهنم کې پروتي او دا خپل خېټه کې وای دا چاړه وخی او چرې به هم د جهنم د بهر ترونځي، ټول عمر په جهنم کې پروتي. سونه صح حدیث دی باره کې. او بل حدیث کې سرازي یو واقعه ذکر کړی دا په بخاری شریف کې موجود ده او په مسلم شریف کې موجود ده دا واقعه. او څوک فرمایي جندب ابن عبد الله رضی الله تعالی عنہ دی را نقل کړي دا واقعه. نو دی چې دی فرمایي دی روایت نقل کړي دی د حدیث شریف مفهوم داسې دی. وایي موږ ته یو ځل نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل وایي چې تاسو نه مخکې خلکو کې یو کسو چې هغه ته د څه د وجې نه زخم ورسېدو، دا لاس وایي زخمي شو. نو دا لاس چې زخمي شو دا تکلیف ورته ډېر زیات رسېدو، لاس یې انتهایی سخت زخمي و. دا چې کله زخم وایي انتهایی زیات شو دوی دا زخم برداشت نکړی شو، وایي صبر لمنې پرېښوده. نبی علیه السلام فرمایي وایي چاړې را واخیسته او د خپل لاس ځان نه کټ کو. دلته تکلیف وته، لاس ځان نه دې ځای کې کټ کو. وایي چې لاس څنګه ځان نه کټ کو نو وینې ترې روانې شوې. وایي چې کله دا زخم نه ودرېدو وینې ترې مسلسل جاري وي، دې د وجې نه دا کس وفات شو، دی مړ شو، خودکشي شوه که نه. وایي دی چې څنګه مړ شو وایي الله تعالی وفرمایل چې زما بنده د خپل ځان باره کې زما د فیصلې انتظار ونه کو، د خپل ځان باره کې زما د فیصلې انتظار ونه کو، لہذا ما په ده باندې جنت حرام کو. الله تعالی فرمایل چې ما په ده باندې جنت حرام کو، اوس په دې چرم جنت ته نځي. زموږ عزتمندو سوچ ورته وکړو چې انسان جنت ته لاړ نشي. د انسان د زندګۍ مقصد څه دی؟ زموږ ستا د زندګۍ مقصد څه دی؟
دنیا ته راتلل څه دی زمونږ مقصد چې الله تعالی ځان نه راضي کو جنت ته لاړ شو کنه دنیا کاروبار او دنیا د خوراک وغیرہ زموږ مقصد نه دی دا خو یو ضرورت دی مقصد زمونږ څه دی چې الله تعالی راضي کو او د دې په برکت سره بیا موږ جنت ته لاړ شو دا زمونږ مقصد دی نو چې جنت در باندې الله تعالی حرام کو او ټول عمر په جهنم کې پریوتی زموږ ستا او د غیر مسلمو کې بیا فرق سره الو زموږ عزتمندو زما عزتمندو برای کرم ټول مسافر ته ویم خاص کر ملیشیا والو ته لاس ته داسې نسم چې ګورې کس ډېر تکلیفونه درته ورسېږي بېروزګاري مو راشي پریشاني در باندې راشي د دې پوجا خودکشي مه کوئ خودکشي نه ځان محفوظ وساتئ کني ټول عمر مو جهنم دی د نبي علیه السلام په ژبه درته نبي علیه السلام درته په خپله فرمایلی دی چې دی به جهنم کې پروت وي چې کم کس خودکشي وکړي او بیا خودکشي وکړي نو جهنم کې به پروت وي او چرې به د دې نه واپس راونځي نو برای کرم تاسو ته زه خیر دی کې اوسو عملونه درښیم خو بیا هم درته وایم جولې درته نیسم چې خودکشي ګورې چرم ونه کوي په دې سره ستاسو پریشاني نه ختمېږي دې سره ستاسو ټینشن نه ختمېږي لومبی خو صرف ستاسو ټینشن و چې ځان مو قتل کو که خودکشي مو وکړه آخرت کې همیشې دپاره دا ټینشن شروع شو پریشاني همیشې دپاره شروع شوه که چېرې چا ځان وویشتو قیامت پورې به دې ځان په ګولۍ باندې اولي او بیا به جهنم کې پروت او ای کې به عمده عمل کوي دا دومره تکلیفونه به درته هلته میلاویږي تکلیفونه د خودکشۍ په وجه نه ختمېږي قسم په الله تعالی چې تکلیفونه د خودکشۍ په وجه نه ختمېږي لاسه هلته تکلیفونه زیات در باندې شروع شول د دنیا به څه تکلیفونه زموږ عزتمندو د دنیا تکلیفونه خاړو څه تکلیفونه نه دي او حالات چې دي هر قسم خلکو باندې راځي الله تعالی فرمایي وتلک الایام نداولها بین الناس دا زمانه چې ده دا ورځې چې دي دا اوړي را اوړي نن انسان باندې غم سبا له خوشحالي نن خوشحالي سبا له غم دا خو د انسان د زندګۍ سره تړلې خبرې دي زندگی چې د انسان زندگی چې ملو دا کله به خوشحالي راځي کله به خفګان راځي خودکشي د څه ضرورت دی پکې زما عزتمندو چې تاسو خودکشي وکړئ خپل هم به لاړ شئ دلته په والدینو باندې به مو څه تېرېږي هغوی خو ستاسو طرف ته سترګې مسافرو ملګرو چې زمونږ مسافر زوی به راځي کور ته زمونږ مسافر پلار به راځي بچو خو ستاسو طرف ته سترګې وي د روریانو ستاسو طرف ته سترګې وي چې زمونږ مسافر رور به راځي نو چې تاسو والا مړ راشئ هغې خو ستاسو سترګو طرف ته سترګې وي چې زمونږ د بچي زمونږ د خاوند زمونږ د رور زمونږ د پلار هغوی به مونږ له ژوندي راځي چې مونږ هغوی په راتلو باندې خوشحالي منه وکړو چې مونږ پرې خوشحال شو نو چې تاسو والا مرګ په حالت کې راشئ چې تاسو والا مړ راشئ هغوی باندې به څه تېرېږي زما عزتمندو هلته په هغوی باندې څه تېرېږي دا خو د مور پلار نه تپوس وکئ چې په هغوی باندې بیا څه تېرېږي زما عزتمندو چې مړ زوی ولا راوړي څوک نو تاسو د مور پلار پریشانی غواړئ تاسو د مور پلار ټینشن غواړئ چې تاسو څنګه وفات شئ ګورئ د مور پلار مرګ به درپسې بیا ډېر زیات نږدې وي ګورئ ستاسو مرګ سره به ستاسو مور پلار هم تاسو پسې در رواني نو برای کرم جولې درته نیسم زما عزتمندو چې کوم کسان په ملیشیا کې کاروبار باندې او که هر ملک کې کاروبار باندې د مسافر ملګرو پښتانه چې دي ګورئ چرم ځان قتل نه کوي خودکشۍ طرف ته پام هم مه کوئ سوچ هم ورته مه کوئ ګورئ خودکشي چې دا د پریشانۍ ختمېدو لاره نه ده ګوره بیا درته یم څو ځل مې درته ویلي خودکشي کول د ټینشن مصیبتونو ختمېدو لاره نه ده د ټینشن زیاتېدو لاره ده ګورې زما عزتمندو د ټینشن ختمېدو لاره څه ده دې ویډیو کې انشاءالله زه تاسو ته بیانوم ښه نو اوس راځو خیر دغه عمل طرف ته زما عزتمندو کم کسان چې خودکشۍ طرف ته دې د وجې نه پام کوي خودکشي خلک څه د وجې نه کوي چې مونږ بېروزګار یو څوک وایي څوک وایي ټینشنونه کوي تاسو دا عملونه شروع کوئ قسم په الله تعالی چې ستاسو دا ټینشنونه به ختم شي ستاسو دا بېروزګاري به ختمه شي ستاسو دا ټول چې څونه پریشاني دا به انشاءالله ختمه شي خو که دا عملونه مو په صحیح طریقې سره شروع کړل ټیک شوه نو راځو دغه عملونه طرف ته چې کم عملونه ته یې دپاره پکار دي صحیح شوه نو زما عزتمندو ټولو نه لومبنی عمل څه دی وورئ ښه چې کوم کسان بېروزګاره دي یا چې د چا کاروبار بند شوی دی په ملیشیا یا په هر ځای کې دغه کسان په توجه سره دا عملونه یاد کوي ښه آسان عملونه دي نو ټولو نه اول عمل څه دی الله تعالی نه یره اختیار کوي تقوا اختیار کوي ګناهونه ځان محفوظ وساتئ الله تعالی به درته داسې ځای نه رزق درکړي چې ستا ګمان هم بنوي الله تعالی اوس دلیل پې در قرآن نه ویم تاسو ته ما ویلي چې زه درته دلیل د قرآن نه پیش کوم الله تعالی فرمایي ومن یتق الله یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا یحتسب وایي کوم کسانو چې د الله تعالی نه تقوا اختیار کا الله تعالی نه یره اختیار کا
الله تعالی به فرمایي دې دپاره به زه د رزق دروازې کولو کوم ویرزقه من حیث لا یحتسب داسې ځای نه به ورته رزق ورکم چې د دوی به هغې ځای نه خیال خاطر کې هم نه وي. بعضې کسان وي که نه چې ډېر زیات مال حالي ورسره وي زه پوهېږم نه چې دا مال ما ته د کوم ځای نه راځي ما ته د کوم ځای نه دا مال حال راځي هغه یې وایي که نه داسې خلک. نو زما عزتمندو کم کس چې د الله تعالی تقوا اختیار کړي یره اختیار کړي الله تعالی به ورته داسې ځای نه رزق ورکړي چې د ده په وهم او ګمان کې هم نه وي. الله تعالی نه یره به مونږ څنګه اختیارو هر قسمه ګناه نه ځان محفوظ وساتئ. اسانه خبره ده ګناهونه ځان محفوظ وساتئ که هر قسمه ګناه وي. موبایل ګناهونه خاص کر ځان محفوظ وساتئ. موبایل کې فضول شیان مه ګورئ که بې روزګاره کسان هغې ته مې خاص کر دا عرض دی ورته زما عزتمندو چې ګناه نه ځان محفوظ وساتئ. موبایل کې فضول شیان مه ګورئ ګانې بجانې مه ګورئ فلمونه وغیره مه ګورئ. انشاءالله الله تعالی به داسې ځای نه رزق درکوي مال حال به داسې ځای نه درکوي چې ستاسو به خیال خاطر کې هم دغه ځای نه وي. زما عزتمندو یو عمل دا شو چې الله تعالی نه یره اختیارول یعنی ګناهونه ځان محفوظ ساتل یو دا شو. دویم عمل استغفار زیات کول استغفر الله زیات ویل که چاله سر نه ورځي صرف استغفر الله استغفر الله استغفر الله دا هر چاته ورځي. دا چې څوک هم نشته چې استغفر الله ورته نه ورځي ټول بیا څوک وایي استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب الیه دا هم ویلی شي او که دا وایي استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الیه دا هم ویلی شي. که دا دواړه ګراني چاته مشکلي صرف استغفر الله وایي استغفر الله استغفر الله استغفر الله. قرآن کې د دې دلیل موجود ده وې مدته نو چې دا څوک وایي استغفر الله الله تعالی قرآن کې فرمایي 29 سپاره یو کم 13 سپاره کې سوره نوح کې الله تعالی فرمایي استغفروا ربکم تاسو استغفار کوئ د خپل رب نه. د دې شپږ فائدې تقریبا بیان کړي دي وایي انه کان غفارا ګناهونه به درته معاف کړي یرسل السماء علیکم مدرارا بارانونه به در باندې راوري یعنی ګرمي به ختم شي په آسان الفاظو کې. یا که د چا فصل ته د باران ضرورت وي الله تعالی به د فصل باندې باران اوري. بل څه فائدہ ده ويمددكم باموال الله تعالی بس تاسو په مال سره مدد وکي مال حال به الله تعالی درکې مال حال کې به الله تعالی تاسو اضافه او فرمایي ويمددكم باموال وبنين الله تعالی به اولاد درکې اولاد به الله تعالی درکې. خیر دغه طرف ته نزو خو که چا بیا هم اولاد نه وي استغفر الله ته هم زیات زیات وایي. نو زما عزتمندو فی الحال د رزق باره کې ده کاروبار باره کې ده. نو دویم عمل څه شو یو الله تعالی یره اختیارول یعنی ګناهونه ځان محفوظ ساتل او دویم استغفار کول دي استغفر الله استغفر الله ډېر ډېر وایي. دلیل مې به د قرآن پاک نه درته ویلې دو عملونه دا شول. او دریم عمل څه دی لا حول ولا قوة الا بالله دا ډیره ډیره وایي. که څوک داس وایي لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم داسم ټیک ده. او که داس وایي لا حول ولا قوة الا بالله صرف دومره دا هم ټیک ده. دا دواړه چې دي لا حول ولا قوة الا بالله او استغفر الله زیات زیات تعداد ضروري نه دی خو بیا هم زه تاسو ته خپل طرف نه تعداد وایم کم از کم ورځ کې زر پیرې وایي زر پیرې کم از کم وایي او که زیات ویلی شي بیا ډیره بهتره ده. وی شربت کې چې څونه چینی ور اچولی شي دونه خوږېږي چې څونه زیات وایي دونه زیاته فایده ده. لا حول ولا قوة الا بالله او استغفر الله درې عملونه شول. څلورم اخیری عمل درته وایم هر ټیم 10 چرندام کې اوسېږي چې کله هم ستاسو 10 چرندام مات شي بس بیا 10 چرندام کوي په 24 غنټو کې په 10 چرندام کې اوسېږي خو سیوا د خوب نه چې کله 10 بیا خو انسان په خپل اختیار کې نه دی. بس چې کله تاسو 10 چرندام مات شي ډایرکټ 10 چرندام کوي دا د ټولو نه بهترین دی. دا حدیث شریف کې راغلی نبی علیہ السلام فرمایي چې طهارت اختیار کړي الله تعالی بس تاسو رزق فراخ کړي. ټیک شو. یو کس دی نیم بټ نوم دی هغه فرمایي چې وای ما ته طارق جمیل صاحب دا عمل خودلو وای زما وای لومبه غانې بچانې ویل بیا تبلیغ ترالو وای چې کله وای ما غانې بچانې پرې خپل تبلیغ ترالو ما سره مال حال مکمل ختم شو څنګه چې بیا په چا غانې ویلې نه. نو زه ډېر زیات پریشان وم طارق جمیل صاحب لاړم هغه ته مې وویلې چې زه ډېر زیات پریشان یم څه وکړم او هغه راته وایي چې 10 چرندام کوه 10 چرندام کوه. بس ما هغه په خبرې عمل وکړو یو 10 چرندام ما شروع کړو هر ټایم 10 چرندام کې ګرځېدم. وای هغه ټایم نه واله تر اوسه پورې 25 کاله او شوخه 25 کاله وای ما ته دومره مال حال راځي چې زه پوهېږم نه چې دا مال د کوم ځای نه راځي. زه خپله په دې باندې نه پوهېږم خو ما سره دومره مال حال دی چې زه په ځای کول باندې نه پوهېږم. نیم بټ په هر څوک پیژني هغې دا فرمایلی دي وای ما سره دومره مال حال دی چې زه په ځای کولو نه پوهېږم او دې باندې نه پوهېږم چې کم طرف نه راځي دا ماته دا مال. نو هر ټایم تاسو 10 چرندام کې اوسېږئ. زما عزتمندو دا یو څو عملونه مې درته وښول سرسري درته زر تېروم. لومبی خو پې ځکه وخت ولګېو چې دلیل مې در سره ویلې اوس دلته صرف عملونه تېروم. یو هر قسمه ګناه نه ځان محفوظ وساتئ.
دویم لا حول ولا قوت الا بالله ورځ کې زر پیری وای استغفر الله ورځ کې زر پیری وای او هر ټیم او 10 چرندام کې اوسېږي ان شاء الله دا پریشانه به ختم شي کاروبار به الله تعالی ملو کې دا 10 چرندام کې چې دا غټ کاروبار دی دا 10 چرندام چې دا غټ کاروبار دی ښا نو کاروبار به ان شاء الله درته ملو شي هر څه به درته ملو شي پریشانه به مکمل ختم شي او کدا سلور عملونه تاسو شروع کړئ ان شاء الله ٹھیک شو کوشش وکړئ دا ویډیو د ثواب په نیت باندې شیر کړئ ضروري شیر کړئ چې ټول مسلمانانو ته ورسیږي او هغه ته भरपूर فائدہ واخلي ٹھیک شو الله رب العزت مخشاله باسته دعاګانې کوي دعاګانې وکاو الله پامان